نن د اگست 19 په نړۍ کې د بشر دوستۍ ورځ په توګه مانځل کیږي. هم پر دې خبرې کوو له هغو پیغلو او ځوانانو سره چې هغه له نورو انسانانو سره مرسته کوي. موږ سره له کوټې ظاهر پښتين هم د ټلیفون په کر خراغله دی. ظاهر صاحب ستړي مشه. سلامونه تاسو ته مومند صاحب او د مشال رادیو اوریدونکو ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. ډېر ستړي مشه پښتين صاحب. کزمنګ اوریدونکو ته وایي چې دغه سیمه کې تاسو څه قسمه کارونه کړی دي کوي یا پلان لري؟ موږ خو چې کوم دلته په بلوچستان یا کوټه کې افغان کډوال په اسباني ژوند کوو، نو موږ د خپل افغان کډوالو لپاره په تعلیم یا زده کړو کې خپل هڅې کړې دي او دارنګه مو د شاکه کارو په مخنیوي کې کوم عمر مشمان دي هغه په بچیانو کې کار کوي، دا هغه د مخنیوي لپاره مو لیدل کړی او بل کوم چې د جنونو د تعلیم لپاره چې موږ خوندکانې په کورو کې ناشتي او هغه د تعلیم زمينان په خوانو مسایل د هغه د تعلیم یا زده کړو د لپاره مهاجرت کړي او دارنګه مو د خیریه ادارو او ټولنو او تاجرانو په وسیله باندې مو د وزلو پر داغو په لاشنوي کې خپل اړیکې جاري ساتلې دي. ها او کوم نامه باندې تاسو سازمان لري کنه؟ اوس موږ چې دوی بس دا خدای خدمتګاری ده چې مقصد د خپل افغان کډوال لپاره د بلوچستان په اړه کونه یا په اړه ګوټ کې میشتري تراغه ځای پورې پوسولې په شکل مخفل ځانو تراغو پرې سولې. زهر پښتين صاحب اخري شیبي دي، نو تاسو د راتلونکو لپاره څه پلان لري او په خپل دغه کارونو نور هم رڼا چول غواړي؟ او دوی مدا چې دلته په بلوچستان کې تاسو ذکر وکړو، نو د نن ورځې یو هدف دا هم دی چې دغلته کې تاسو د کډوالو ذکر وکړو، د افغان کډوالو هغوی څه مسلو سره مخ دي، څومره مرستو ته اړتیا لري؟ مومند صاحب کډوال چې دا وخت موږ بلوچستان کې په 12 سیمو یا پنځغال کې نشو چې هغه دوه پنځغال چې د 2008 د ګورنمنت په پاکستان او یونیسکار د خاط غیر راځي شوی دی او لس پنځغال چې هغه رسمي دي. په دغه لس پنځغال کې دا وخت مذهبي شوګان نه لرو او دارنګه د پاکو وبو د ټولو وبنه لرو او تعلیم چې مودي هغه د اول کلاس څخه یا اول ټولګي تر اتم ټولګي پورې مسپورټ یونیسکار کوي، خو د نمک تر باروي یا تر 12م ټولګي پورې هغه صرف یوازې د استادانو سالري ورکړي، نور چې د کتابو مشکلات او دا استثماري نشته. نو دا هغه بنیادی مشکلات چې موږ افغان کډوال سره مخامخ دي او غټ مشکل چې هغه د روزګاری ده، چې موږ افغان کډوال ته خپل د سرکاري وظیفې یا دندې نور ټول دي. نو د دې غټ کار چې هغه په بچان کې خستوي یا دا مسلم باغ اوس کوملګری خبرې کولې په مسلم باغ چې موږ د مالګي پنځغالي وسوي هغه خلک چې په کولو کې د کولیا کار کوي، د سخت کار کوي، دا رنګ په دانور کې د باغو سیزن باغو کار کوي، په کراچي کې ډیرانو به کاغذونه ټولوي. نو زما د خیریه ادارو کوم چې د افغان د نړیواله سطح باندې د کډوالو یا ماجرین د لپاره کار کوي، دغه زمایله وښتنه د کوم چې دوی داوا کوي چې موږ د انسانیت او د کډوالۍ لپاره کار کوو. د هغه په داخله وښتنه د تاسو د افغان کډوالو سره څنګه قوانين لا عمل دي هغه مطابق به تاسو کار وکړي. اوس یو افغان وګړی چې هغه خپل روزګار د ماشام خواړه برابر کړي، کوبه پیدا کړي، هغه خپل ماشام ډوډۍ برابر کړي، هغه روغتون ته ولاړ شي، روډونه نشته، ګیس نشته، بجلی نشته، دا زموږ افغان کډوالو کوم څه چې د لس پندغالي کې هغه دغه دي. زهر پښتين یو منټ پاتې دی، په دې کې د بشر دوستۍ د نړیوال ورځ په مناسبت څه پیغام ورکول غواړي ځوانانو ته؟ و ټول ته نه یوازې افغان کډوال ته بل نړۍ په هر ګوټ کې
د هر ژبې ویونکي وي، هر قوم وي، هغه ته مې دا هیله او ریکویسټ تاسو مینه خبره کوي، انسانیت خبر کوي. موږ تاسو ټول انسانان سره ورونه یو، د حضرت آدم علیه السلام او د حوا اولاد یو. موږ تاسو تر بل د سرواله نه لرو. موږ تاسو باید د جنگ کوم دغه کړوړې یا د جنگ حالت دی هغه باید نور په نړۍ کې ختم کړو، د کډوالي غربت ختم کړو. موږ تاسو باید د سولې او امن او ترقۍ لپاره کار وکړو. خپل افغانانو خصوصا پښتنو ته بیا دا هیله او ریکویسټ چې ورور خپل په خوند خپل په نور باندې تعلیم وکړي، چې تعلیم موږ وکړي په ټولنه په هغه ورځ باندې مخ د ترقۍ پر خوا باندې درومي. او کوم د علمي پر ځای باندې ټوپک واخلو په تلويث کاله سره موږ ځان برباد کړي په پرمختګ باندې. ډیره زیاته مننه زهر پښتین صاحب چې تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واغسته. خو وختونه تاسو د موږ سره کوټې د ټلیفون فکر کوو اوردونکو. نن د اگست 15 د پاکستان افغانستان په ګډون ټول نړۍ کې د بشر دوستۍ یا انسان دوستۍ ورځ مانځل کیږي. همدغه سه بشر دوسته پیغلو ځوانانو سره منګه خبرې وکړلې، د هغوی په کار باندې منګه خبرې وکړې او بیا پر دې مهم خبرې وکړې چې دوی په کوم موسمو کې کار کوي، نو هلته کې خلک څومره مرستو ته اړتیا لري. همدې سره خپل کوربه اسرار مومند او د خبرونې پروډوسر نادری ته اجازه ورکړي. د الله پامان. خو وختونه